د پکتیکا والي وایي چې افغانۍ زموږ خپله کرنسي ده او د افغانیو د دودولو لپاره موږ بشپړ پلان لرو چې نور به په ښارونو کې راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو نه ترسره کیږي. د والي په خبره چې د نرخونو د کنټرول لپاره هم دوی کار کوي ترڅو د خلکو ستونزو ته په یاده برخه کې رسیدنه وکړي. د دې په خاطر چې د بازار حالات په خپلو سترګو باندې ووینو، د افغانیو د ترویج او د نرخ د کنټرول په حق باندې خلکو ته په خپله خوله باندې سپارښتنه وکړو. په ورته مهال د خیرنې خر سراپان وایي چې په بازار کې د افغانیو کمبود د افغانۍ په رایجولو کې خنډ ګرځي چې د مرکزي بانک له لارې بازار ته له اړتیا سره سمې افغانۍ نه رسیږي. په ښار کې د افغانۍ کمښت ده، که کله موږ ته بانکونه پیسې راکړي چې موږ یې ښار ته راوباسو نو افغانۍ به د ترویج شروع شي او خلکو ته به افغانۍ ورسېږي، په مقابل کې به نور کوم اثار چې دي دا راټول شي د هغوی راکړه ورکړه به دلته بنده شي. روپۍ د پاسپورټ جمع کېږي، 3 ورځې مخته د پاسپورټ روپۍ په کرنه کې نه پیدا کېږي، په ټوله کرنه کې. اوس به د بانک توزیع شروع شوه د معاشاتو، اوس څه پیدا کېږي چې دا معاشات یو څو ورځې بعد بند شي بیا ختمېږي، بیا بازار کې افغانۍ د پاسپورټ په خوب شي خلکو دا ټولې سراپې کتلې نه یې سوای پیدا کړی. بلخوا د نرخونو د کنټرول په برخه کې د سیمې خلک هم شکایت کوي او په دې برخه کې د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د نرخونو په کنټرول کې د خپل فعالیتونه ګړندي کړي. چې مخکې یو شی په 10 روپۍ باندې و، اوس هغه شی موږ په 50 روپۍ باندې اخلو. شرط دې چې امنیت ته په لاره کې کوم مشکل نشته، دوی ته مقصد مالیه معاف شوې ده، په نیمه فیصدي باندې ولاړه ده ورته، بیا ولې موږ ته دومره شی ګرانه راکوي. د ویلو ده چې په هیواد کې بیروزګاري زیاته شوې او ترڅنګ یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړېږي چې دې کار خلک سخت اندېښمن کړي دي.